تر مرګري موږ ته میسجونه کوي چې د وزن کموالي لپاره راته میډیسن وښایه. نو مخکې موږ ویډیوګانې کړلې په میډیسن حوالې سره، خو نن زه تاسو ته یو نیچرلي داسې پروډکټ ښیم چې هغه ډېر زیات لازم دی او بل داسې نقصان یې نشته. د مڼې سرکه چې موږ څه ته وایو اپل سایډر وینیګر، هغه هم په دې کې وزن کموالي کې استعمالیدی شي. دا پکې ګمیز راځي، صحیح شو، دا تاسو راغستی شئ. تصویر به یې زه منشن کوم. دې طریقه استعمال داسې دی چې کومه په کم ټایم باندې موږ ډېر روټۍ خورو، یا ماسپښین یا ماسخوتن، د هغې نه 15-20 منټه مخکې چې دی دا تاسو استعمالولی شئ. 500 mg نه ول د 1000 mg پورې. دا کار داسې کوي چې دا میده چې دی نو تاسو خوراک به خواته نه کړي، د هغې په وجه باندې دا وزن کموي. بل دا خبره چې دا ټایپ 2 چې کوم ډایبیټیز دی، د هغو وزن غټي، مطلب دا چې چا شوګر یې صحیح شو، ټایپ 2 چې موږ څه ته وایو، نو په هغې کې هم ډېر زیات ښه کار کوي. شوګر هم لږ کمی صحیح ده. دې نه علاوه چې دی نو دا په میده کې هم ډېر زیات ښه کار کوي. انشاءالله پیدا بل درکړي. بل دا خبره که تاسو په لیکویډ فارم کې راخلئ د بقالې نه یا د کریانه سټور نه صحیح شو یا مارکیټ نه، نو هغه ډایرکټ مه استعمالوئ. د 5 ml نه والا یو چمچ یا 2 چمچ چې تاسو په اوبو کې اچوئ، بیا په سټرا باندې راکاږئ، مطلب دی په سټرا باندې څکئ، ځکه چې دا ډایرکټ غاښونه خرابوي. بل دا خبره چې دا په کم کنډیشن کې استعمالول نه دي پکار. چاته چې د معدې جراثیم نو هغه به نه استعمالوي. او دویم چې دی نو کومې ښځې چې فرض که پریګننټ وي، دغه یې څه ورته حامله وي، نو هغه به نه استعمالوي. مننه، السلام علیکم.